چې کله یو اختلاف راشي د رسول الله مبارک نه یو روایت نقل دی اختلاف العلماء رحمت للامت د علماو چې کوم اختلاف راشي نو په هغې باندې عوام نه پوهېږي عوام په هغې باندې نه پوهېږي نو د علماو اختلاف چې دی دا د عوامو دپاره څه دی رحمت دی رحمت لکه که تاسو خیال کړي وي لکه امام شافعي رحمه الله یا امام احمد بن حنبل رحمه الله وایي چې په مونځ کې تاسو رفع الیدین کوئ رفع الیدین پېژنئ دا لاس اوچتول د هغې په نیز باندې څه دی دا جایز دي او زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې تاسو په مانځه کې رفع الیدین مه کوئ نو دا ګوره دا د اولا او د غیر اولا اختلاف دی بهتر او د غیر بهتر اختلاف دی په خبره باندې پوه شوې لیکن په دې کې څه دی دومره غلو کول بیا نه دي پکار چې یو بل ته څه دی کافر ویل یا یو بل ته څه دی بېدینه ویل دا نه دي ویل پکار ولا تتفرق والله تعالی قرآن کې چې تاسو یو بل سره څه دی اختلافات مه پیدا کوئ ډلې مه جوړوئ هغه مسلمان دی دا هم څه دی لکه مسلمان دی خو دې ته به ګورو چې په کوم دی کې په کوم مسلک باندې عمل ډېر کېږي په هغې باندې به ته څه دی عمل کې لکه په مخ د ځمکه باندې په 100% کې 80% چې دی دا 100% کې تقریبا 75% دا چې دی احناف دي احناف او بیا دې کې چې دی دا څه چې دی 12% پکې شوافي دي او څه پکې بیا حنابله دي 5% پکې بیا دا نور مسلکونه دي دا به قول سنجان شیخ صاحب هغې به وایي چې په هغه زمانه کې سنجان شیخ صاحب یو بیان د ډېر مخکینی بیان دی هغه وایي چې اتیا لکه د عوام څونه دی لکه 22 کروڑ په دې 22 کروڑ کې چې دی که نه هغې به وي چې په دې کې دا 80% چې دي 80% نو دا احناف دي احناف او دا نور چې دا د باقي مسلکونو والا دي او په کوم ځای کې چې په کوم مسلک باندې ډېر عمل کېږي نو هلته بیا څه دی په هغې باندې عمل کول پکار دي لکه زموږ دا علاقه دا پېښور مردان خاص کر دا ټول پاکستان ورسره افغانستان ورسره انډیا دا اکثر لسري دا احناف دي دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په مسلک باندې دي په خبره باندې پوه شوې مخکې دا اختلافات خو دومره هوا به چې اختلافاتو له نه ورکول اوس خو نن سبا بس چې ګور بس سړی لاړو ختم د دین نه بهر کي تاسو به اورېدلي که د دین نه به 2000 سره څوک نه بار کوي په خبره باندې پوه شوې زمونږ د دې امامانو یو امام تېر شوي غټ عالم دی مولانا احمد علي لاهوري رحمه الله تفسیر لاهوري هم لیکلی دی دا کلک حنفي و امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په مسلک باندې او د ده یو دوست و هغه چې دی کلک شافعي و هغه څو کلک شافعي نو دا چې کوم شافعي دوست دی که نه دی امام احمد لاهوري صاحب ته خط ولیکلو پخوا خو د خط دا دور و که نه وي زه تاله ملاقات له درځم ما ورته په یو کلاس کې چېرته ملګرتیا پاتې شي تاله څه دی ملاقات له درځم چې تا ووینم نو امام احمد لاهوري رحمه الله ته چې خط راورسېد نو هغه خپل شاګردان راټول کړل او خپل مریدان او خپل مقتدیان دا ټول یې راټول کړل وي زما یو دوست راځي چې هغه شافعي المسلک دی هغه د امام شافعي رحمه الله په مسلک باندې نو هماغه دوست چې څنګه دلته راشي نو زه به هغه دلته جمع ته مخکې کوم نو هغه به څه دی امین بالجهر به کوي امین بالجهر کوي ولا الضالین د بس امین په تیز اواز سره وایي په خبره باندې پوه شوې امین بالجهر به کوي نو وي تاسو به هم څه دی ټول امین بالجهر کوئ په خبره پوه شوې او هغه په مانځه کې رفع الیدین کوي نو تاسو به هم څه دی رفع الیدین کوئ ټولې وي ټیک ته ځي او هلته نه چې هغه استاد را روانېده هغه شافعي المسلک والا چې هغه را روانېدو نو هغه خپلو شاګردانو ته هلته وي چې موږ د احنافو ځای ته ځو د احنافو ځای ته ځو نو موږ به د احنافو په شانتي لمونځ کوو موږ به د چا په شانتي لمونځ کوو د احنافو په شانتي لمونځ به کوو چې احناف مثال امین بالجهر نه کړي نو موږ به هم نه کوو او احناف چې دی رفع الیدین نه کړي نو موږ به هم نه کوو ګوره څومره ښه بالکل نه اختلاف نه یو بل ته کافر وي نه یو بل ته پلانکي وي نه یو بل ته ډینګرې وي چې هغه شافعي المسلک دوست یې راورسېد امام احمد لاهوري رحمه الله مسجد ته راورسېدو نو هغه ته ادب او احترام په طور باندې وي چې ملبه دي تاسو جمع ته مخکې شئ چې هغه جمع ته مخکې شوي دی نو هغه ټول لمونځ د احنافو په شانتې کړی احناف امام احمد لاهوري رحمه الله هغه خپل دوست هغه عقل د دومره حیران و چې زما د دوست وګوره زما د دوست عالم له الله څومره لویه پوهه ورکړې ده چې د ټول مونځ سره د چا په شانتې وکړو د احنافو په شانتې وکړو او هغه خپلو شاګردانو ته څه ویلو چې مونږ به د چا په شانتې مونځ کوو که د شوافیو په شانتې مونځ به کوو نو اختلاف څه دی پیدا نه شو خبره باندې پوه شوې که نه نو الله وی ولا تتفرقوا الله وی تاسو سره ډله بازي مه کوئ
الله وی تاسو سره ډلبازي مه کوئ خو هلکه دا خو زمونږ د دین خپل اختلاف دی دا خو زمونږ د دین خپل اختلاف دی او دلته چې د ډلبازۍ نه مراد څه دی هغه دا دی چې کله رسول الله مبارک ته نبوت میلو شو پیغمبري میلو شوله نو اول د نبوت نه مخکې به ته زه یو خبر وکړم د رسول الله مبارک د پیغمبرۍ نه مخکې د مکی د سرداران د مکی د مشرکان د د رسول الله مبارک سر بناس پاستو د رسول الله مبارک سر به خپل امانتونه کې خودل رسول الله مبارک ته به صادق او امین به وته وي او چې کله هغې ته نبوت میلو شو نو الله د آیات کریمه کې وی ویدي چې د اختلاف پیدا کو دی د مکی مشرکانو ویدي د وجه د عناد او د حسد د وجه نه پیدا څه د وجه نه د حسد د وجه نه دی به دا وي چې دا خو یتیم و د خو پلار هم وفات شو دا خو یتیم و ته دا پیغمبري ولې میلو شوه په خبره باندې پوه شوې نو د هغه وخت نه سره دی د مکې مشرکان د رسول الله مبارک سره سره هغه اختلاف پیدا کو یعنی یو ځلې د بیت الله شریف تعمیر کېدل د رسول الله مبارک ته نبوت نو میلو شوی مرمت کېدل مرمت بیت الله شریف مرمت وکړو نو د حجر اسود د دې کاڼي یو مسله راغلې وه د حجر اسود دا کار نه بیت الله شریف په دې ګوټ باندې لګېدلې خدای دې موږ تاسو ته بار بار وکړي نو دا حجر اسود د دې کاڼي مسله راغلې وه چې یو قبیلې وي چې دا به موږ لګو بل وي دا به موږ لګو بل وي دا به موږ لګو نو یو قبیلې به هم بدماشي کوله بله به هم بدماشي کوله بلې به هم بدماشي کوله رسول الله مبارک وي راشي زه له اختلاف ختم کړم دا ټول رسول الله مبارک ته وي وایي بس وي چې تاسو فیصله وکړه موږ یې منو او ما هغه مشرکان او ما هغه سرداران ما هغه د غټ قبیلو خلک رسول الله مبارک ته چې تاسو څنګه فیصله وکړه موږ یې منو نو د دواړو جهانو سردار ته الله تعالی ډېره پوهه ورکړې وه زموږ رسول الله مبارک ډېر هوښیار ډېر پوهه الله ورله ډېر عقل سلیم ورکړی نو رسول الله مبارک داسې وکړل د دې قبیلو دا مشران نه دي مشران دی ودرلو یو څادر یې داسې وکتو او د څادر دا یو طرف یو له ورکو دا بل طرف یې داسې بل له ورکو دا ته ونیسه دا څادر او رسول الله مبارک هغه حجر اسود هغه کاڼی راواغستو په هغه څادر کې داسې ونیو د بیت الله شریف په دې ګوټ کې ولګو او دې ته وایي تاسو هم راسره ودرېږئ نو بعد ټول هغه اختلاف یې څه ختم کړلو د مکې مشرکانو د رسول الله مبارک سره څه د حسد او د عناد د وجې نه څه دا کولو او حسد او عناد څه دا ډېر خراب شی دی کله چې په یو ځای کې اختلاف پیدا کېږي خدای دې نه پیدا کړي کله چې په یو ځای کې اختلاف پیدا کېږي دا د حسد د وجې نه پیدا کېږي او حسد خو تاسو پېژنئ خپل ځان سیزل دي د بل سم نه کول داسې نو که نه ده لکه خپل ځان سیزل دي د بل څه سم نه که دا مې د په پښتو کې وي حضور علیه السلام د حسد تعریف کړی دی وي تاسو د حسد نه ځان بچ ساتئ وي دا حسد چې دی حسد کینه بغض وي دا د بل سړي د ستا دا نیکۍ نه د ستا نیکۍ وي دا خوري وي څنګه چې اور لرګي خوري وي دقه شان دی حسد ستا نیکۍ خوري حسد کو خدای دې موږ تاسو ټول د حسد نه ټول عمر بچ وساتي حسد کوونکي سړی نه بغض کوونکي سړی دی چې دی بل سړی ویني چې دی خو خوشو یا دی خدای یا دی داسې نو دی به د خپل ځان خوري او د هغه څه نشي کولی هېڅ هم نشي کولی دا چا نو حسد نه څه دی ځان بچ ساتي د حسد انجام څه دی د حسد انجام چې دی د آخري قتل دی حسد چې د خدای مکه زړه کې چاته پیدا شو بغض پیدا شي دشمنی پیدا شي دشمنی نه پس بیا څه راځي خدای مکه قتل راځي د حسد انجام څه دی قتل او د قتل انجام څه دی لکه جهنم دی نو حضور علیه السلام وایي چې تاسو څه د حسد د کینې نه څه دی ځان بچ ساتئ ګورئ دې سبب ته وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم او جدا شوي نو دي مگر پس د هغې نه چې راغی دوی ته علم بغیم بینهم د وجې د ضد نه په خپل منځ کې ولولا کلمة سبقت من ربک که چېرې نه وي یو خبره چې د مخکې نه شوې ستا د رب د طرف نه الى اجل مسمى تر یو نیټې مقررې پورې لقضي بینهم نه فیصله به شوې وه د دې په منځ کې وان الذین اورثوا الکتاب من بعدهم او بېشکه کسان چې ورکړی شوی دی کتاب پس د دوی نه لفي شک منه هغوی په داسې شک کې دي چې منهم مریب چې بالکل بې ارامه کړي دي فلذلک نو دې طرف ته فادع را بله خلق واستقم او قایم اوسېږئ پیغمبره کما امر ته څنګه چې تا ته حکم شوی دی ولا تتبع اهواءهم او مزه د دوی په خواهشاتو پسې وقل ووایم آمنت بما انزل الله من کتاب
وای چې ما ایمان راوړی دی په هغه څه چې نازل کړی دی الله تعالی هر یو کتاب و امرتو او ما ته حکم شوی دی لاعدل بینکم چې زه انصاف وکړم ستاسو په منځ کې الله ربنا و ربکم الله زموږ او ستاسو رب دی لنا اعمالنا زمون د پارا زمون عملونه دي ولکم اعمالکم استاسو د پارا استاسو عملونه دي لا حجة بيننا وبينكم هیڅ جګړه نشته زمونږ او د ستاسو په منځ کې الله تعالی یجمع بیننا جمع بکړي منګه هم یعنی زمونږ په منځ کې به جمع والی وکړي و الیه المصیر هم دی الله پاک طرف ته واپس دلی والذین هاکسان یحاجون فی الله چې بحثونه کوي د الله په خبرو کې من بعد پس د هغې نه مستجیب له پس د هغې نه مستجیب له چې خلکو منل کړي دي د هغې جګړې نه له د هغې دپاره حجتهم داحضة د هغې جګړې باطلې دي عند ربهم په نزد رب د دي وعلیهم غضب او په دې باندې غضب دی ولهم عذاب شدید او د دې دپاره سخت عذاب دی الله الذي الله ذات دی انزل الكتاب چې نازل کړی دی دا کتاب بالحق په حق باندې والمیزان او تله هم نازل کړی دا وما يدريك لعل الساعه قريب او تا تخپت لګي شاید چې قیامت نږدې وي یستعجل بها الذين زر غستل کوي تانا د پدې سره کسان په قیامت سره کسان لا يؤمنون بها چې ایمان دروړي په قیامت سره والذین کسان آمنوا چې ایمان لري مشفقون منها یریږي د دینا ويعلمون پویږي ان الحق چې دا حق دی الا خبردار ان الذين بشکا کسان یمارون فی الساعه چې جګړې کوي د قیامت براتلو کې لفی ضلال بعید هغه په لری گمراهی کې پراته دي الله والله تعالی لطیف نرمی کوي بعبادی په خپل بندګانو باندې يرزق روزي ورکي من یشاء چاته چغواړي او هو القوي العزيز او دا الله زور ور دی او زبردست دی الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا الله مونږ چې دا کوم درس په دا درس په خپل دربار کې قبول کړي یا الله که زموږ څه کمی شي مونږ ټول معاف کړي یا الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي یا الله چې څومره مسلمانان بیماران دي ټولو ته شفای کامله عاجله یا الله ته نصیب کړي یا الله زموږ والد صاحب ته مو صحت نصیب کړي یا الله شفای کامله عاجله یا الله ته نصیب کړي دا حاضرین چې کوم ملګري دي خدای د چا څوک بیمار په کورونه کې که په خپل بیماران دي خدای ټولو ته صحت نصیب کړي یا الله د چا چې کوم شرعي حاجتونه د خپل دربار نه خدای شرعي حاجتونه برابر کړي د چا چې څه پریشانۍ د خدای پریشانۍ حل کړي د چا چې څه مشکلات خدای مشکلات ختم کړي صلی الله تعالی علی خیر خلق و نور عرشه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین